راغله دا کار مزدوري د پاره نو څه وکړو کار هم کیږي بیا نه شکر باسو ورنه کنه دا په یو څه 210 راوړم ده 15 روپۍ خرچه لري په 200 سلمې خرڅاو 15 روپۍ من کې کوي او تاسو ولی دکان نه نسی چې دلته ودرېږي شاروالي والا بیا ملامت وي چې مونږ نه پری صحیح ده دکان هول پیدا کیږي نه مخکې دا غرفه وي د ویلې په سر هغه هم چې کېږي هغه هم تعویل کوله مثال میاشت 0 روپۍ یو غرفه په سر هغه چې کړه دا خار دونه وړه دی کراچیوان حق لري دکاندار حق لري موټر والا حق لري رکشاوان حق لري خو په اصولو به اصول نه چې زه په دې ظلم وکم چې دا لاسګاډي والا ده نه زه په دې ظلم وکم رکشې والا نه هیڅ کله سلامونه درنو لیدونکو دا ځل د لغمان اډې سیمې ته راغلي یاستو نو له تاسو څخه مو هیله ده چې په خپرونه کې را سره پاتې شئ تر څو د هېوادوالو د حال او احوال څخه خبر شئ السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام په خیر راغلی څنګه یې ښې صحت دې ښه ده خو یې ژوندی اوسې په لومړي سر کې لیدونکو ته خپل ځان ور معرفي کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نوم مو چی دی کاکا روم می قدرت شاه قدرت شاه د ننګرهار ولایت هستی د ننګرهار ولایت د کومې ولسوالۍ اوسېدونکی یاست سخرود د سخرود کلی بالاباغ ها د بالاباغ زمونږ کلیوال هستی تاسې به تاسو کوم ځای زه خو زما مورجانه چې ده د سخرود صحیح ده ها نو څنګه راغلی یاستې کاکا کار کوئ راغله دا کار مزدوري د پاره نو څه وکړو کار هم کیږي بیا یا نه شکر باسو ورنه کنه دا په یو څه 210 راوړم ده 15 روپۍ خرچه لري په 200 سلمې خرڅاو 15 روپۍ من کې کوي همدغلته تاسو خرڅوئ هم همدې کې همدې ځای کې د مارکیټ نه راوړو دلته خرڅاو مارکیټ سهار ځای ورپسې او وختي سهار وختي ځو د مانځه نه مخکې کار هم کیږي بیا یا نه گزاره کوي نور څنګه وکړو کارونه خو داسې نه دي دا دوه کسانو مونږ چې زیات ورسېږي مونږ ته 3.5 سل نه زیات نه رسېږي دا هم زوی دی کاکا خوری مې دی خپل ستاسې زامن نشته زما یو دوی ښه لاسګاډی چلوي کوم ځای کې هغه لاسګاډی همدلته دا بازار کې ما یو ځای بل ځای نه راوړي څومره دی هغه څو کلن به هغه ته مې واده کړی دی غټ دی هغه مې هو غټ د واده مې کړی دی 15 لورګانې دي درس نه دی ویلی تعلیم نه دی کړی پورې ویله نور چې پاکستان راغلو دلته وی نه ویله مهاجرت هم کړی او پاکستان ته تللی و هو مهاجرت کې 20 کاله مهاجرت هم کړی دی پاکستان کې تعلیم کړی و هو پاکستان کې خط باندې خو به پوهېږي ولې ډېر پوهېږي نو نو څنګه یې اوس دې کار نه دی خوشحاله یې کاکا یا نه خوشحاله نور څنګه وکړو مجبوري نو مجبوریت نه ناسته شم نه کوو خدای پاک دې ورحمېږي کاکا خدای په ټول خلک باندې ورحمېږي امین کم پیغام لري کاکا لیدونکو ته وړاندې کا پیغام همدا ده چې خدای وطن قراري کوي دا کاروبار خلک ته هغه شي دا تعلیم مثال شروع شي دغه پیغام هم دی خدای مهربان دی کاکا نه به ناهیلي کېږو نه ناهیله کېږي نو مونږ ناشکري نه کوو اولاد ته ورځ راغلی ده چې دلته 1 روپۍ هم نه ده ګټلی چې خلک راغلی ده چې څو د مال شکر باز ورباندې ناشکري نه کوو ناشکري به نه کوو نور خدای پاک به موږ ته را رسوي پاک ورسوي هغه څه چې پیدا کړی ده لیکلی ده ورور غوښتنه کوي چې موږ سره مرکه وکړي لومړی ورور لیدونکو د خپل ځان ور معرفي زه خیال ګل د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکی یم د دې افغانستان مین بچی زه د ټولو ولسي افغانستان خلکو دپاره وینا وړاندې کوم موږ ولس قهرمان ولس اورېدلی ولس زموږ افغانستان خلک غریب دي پیسو احتیاجات نه لري کاروبارونه نشته روزګارونه نشته زموږ ټول د افغانستان خلکو کار خراب دی هغه خلک پیسې لري چې ترکیه په جرمني په خارج کې د غریبو خلکو پوښتنه نه کېږي په دې افغانستان کې ورونو ملک دې په کلي کې پوښتنه نه کوي د موادو کارت راځي خان ته ورکوي غریب ته نه ورکوي مؤسسه ځي غرونو ته کې هغه خلکو ته کارډونه ورکوي چې 400 وزي او میږي لري ما غریب ته څوک نه ورکوي زه دغه کراچۍ چلوم غونډه ورځې ګرځم په دې ښار کې یو 300 روپو ده
زه افغانستان 300 روپۍ خو درته حق حلال پاتې الله تعالی را درکې خو زه افغانستان ولس خلکو ته او زمونږ دولت خلکو نه ډیر خوشاله یې مونږ یو چې د کار وسایل مونږ ته دنده برابره کړي او که کار وسایل فابریکې دنده نه برابروي زه خیال ګل قهرمان غواړم چې خپله وظیفه سردنده کړم د دې افغانستان مین بچی بس مننه ورور د دې وینا دی چې هیوادوالو ته دې وینا وکړه که کوم شعر وایې شعر هم وایې دا وطن افغانستان دی دا عزت دی عرب خان دی کور د سولې کور د تورې یار بچی دی قهرمان دی دا وطن د ټولو کور دی د بلوچو د وزبکو د ترکمن او د تاجکو ورسره عرب ګجر د پامیران نورستانیان بخرزي د قزلباق میماقم پشیان دا هیواد به تل ځلیږي لکه مر په شنه اسمان په سینه کې د اصحابه لکه زړه بې جاویدان نوم احمد اکبر وایي الله اکبر وایي الله اکبر بس مننه وروره په قیامت باندې چې دا په تلویزیون باندې زما نشریات نه وړاندې کې او د غریبو د خاطره چې دا ولس قهرمان ولس زموږ د افغانستان ډیر ځورېدلی ولس دی باید دغه ولس سره کومکونه باید وشي خپرېږي به انشاءالله او غاړه دې بنده رس په قیامت چې دا وخت خپره کاکا جانه نوم مو واخلئ تاسو لیدونکو ته زما نوم مخوراني دی څنګه یې کاکا کاروبار نه څنګه خوښې نه څو بجې راځې کار ته سهار نشته کار نشته ماښام پورې لګېږم ما هېڅ شی هم نشته زامن دې نشته کاکا زامن مې ول نشته رانه بېل دي څه وایي زامن څه نه کېږي د واده نه بعد بېل شول او که ودونه ورته تا وکړل واده ورته ما وکړه بېل شو معاشونه لري هغوی هم داسې بېروزګار او بېوظیفې د رنګ کار کوي دي کورونو کې لګي تاسو سره څه کومک نه کوي نه موږ سره کومک دا خو هېوادوالو دا ډېره سخته شي او پلار خپل اولادونه یو ثمرې پورې ورسوي او هغه د واده نه وروسته بیا بېرته خپل پلار پرېږدي نو څو بجې راځې کاکا سهار کار ته بس داسې شپږ بجې راځو څو بجې بېرته ځي بس ماښام اذان چې کېږي او کور هم کوم ځای کې دی لګاو کې هم سمرخېل سمرخېلو کې او کرا به هم ورکوې تاسو 60 روپۍ د دې خوا نه 60 روپۍ د هغې خوا نه 10 روپۍ د لاسګر دي 50 روپۍ لاسګاډی کوم ساری کې ودرېدل سړی کې ودرو څو کسه در سره فامیل کې بیا اوسېږي اوس فی الحال یاره اوس 12 ماشومان دي جنکې دي الله پاک دې نو د ټولو مل شي په دې هیله چې زامن دې هم ستاسو دغه غږ واوري بېرته تاسو سره یو ځای شي تر څو تاسو دغه کار نه خلاص شئ که څه هم همت کول ښه خبره ده چې څومره عمر زیاتېږي هم باید سړی خپل همت وکړي خو دا ناځوانه نه وي پکار دغه حالات دي نو الله دې ایمان ته خیر کړي الله پاک دې رحم وکړي پخوانی وخت ډېر ښایسته وخت و او اوس داسې وخت دی چې والله چې که هغه دغه کېږي چکن کېږي هم د مالدار سړي کېږي د غریب سړي نه کېږي غواګانې ورکوي مالدار سړي ته ورکوي غریب سړي ته نه ورکوي درنو لیدونکو دلته نو د یو رکشوان سره مرکه لرو نو لومړي سر کې به دغه ورور تاسو ته خپل ځان در معرفي کړي السلام علیکم زه توریالی یم د ننګرهار ښار رشکوان نو موږ ته دغه مشکل جوړ کړی دی چې اول نه به دا پلیټونه نه ورکول بیا دا مشکل تاسو به اول نه دغه سوچ ورته کړی و چې دا پلیټونه دا د ننګرهار ښار د برداشت لري او که نه چې موږ دا دومره اوس خو 2-3 چوکونو کې دا رکشې نه پرېږدي نور خو ټول ښار کې پرېږدي که نه چل دی چې مهم ځای دا د ډن غاړه ده دی بنده کړه همدا د غریبۍ ځای ده نو په هغه سړک که بند وه صحیح دا خو د لین معامله وه دلته خو خلک سوداګانې کوي د خلکو مشکلات دي او مریض راوړي او سودا ورسره یي نو داسې باري چې لاسګاډي کې نه راځي مجبور چې رشکه کې واچي د ښار نه وځي نو دا خو نشي کولی چې د په 1000 روپۍ ګاډی در بس کړي او مثال خپل سودا پکې وځي دا خو د 100-50 روپو مسله وه اوس دا د خلک د ولس هم دی کې په تکلیف دي که تاسو ته خو اوس هم ګټه کوي هماغه خلکو نه ډېرې اخلي اوس نه لري اوس په 100 روپۍ موږ عیدګاه جومات باندې یو سړی ته وکړو قصبې ته ویسو چې 100 ورته ووایي نه وروره زه په 50 روپۍ تلی نو په 50 چې تلی اوس هم لاړ شي څوک خو دې نه وړي نو دا خو ټول زور یې ولس ته راغی یو سړی په 50 روپۍ تلو اوس په 100 روپۍ حکومت به هم پکې کوم خیر ښېګڼه کتلي داسې به نه وي چې اوس لږ ذره نفوذ تاسو پکې څه وایئ وروره اوس رکشې چې دي ډېر دي ډېر دي اوس دا خبر هم چې دی دا سړی ډېر پوه شي دا رقم خبره کوي چې ډېر ناجایز خبره کوي دا 30,000 رکشې دي په 30,000 رکشې ته دا حکومت چا ته ورسېږي دا ښار دونه وړه دی صحیح ده ښار وړه کې دی او دا غټ مشکل کراچیوان حق لري دکاندار حق لري موټر والا حق لري رکشوان حق لري خو په اصولو بې اصوله نه
چې زه په دې ظلم وکړم چې دا لاسګاډي والا دی، نه زه په دې ظلم وکړم رکشې والا، نه هیڅ کله. دا اوس وایي هغه حکومت چې دی، حکومت هغه کار په خپله تجربه لري، پوهېږي چې هغه کار دیو ته ټاکلی. اوس هغه چوکونو کې رش ډېر دی، واقعیت ډېر دی. ما خپله لیدلي ګرځېدلي رش ډېر دی. اوس دا ځای چې دیو ته ټاکلی ډېر په ښه او په طریق ځي، هماغه رش نه دیو دلته ډېر ګټه کوي. په دې چې راحت ځي او راځي، دغه ګولۍ ته هم ځي 50 روپۍ دی واخلي، د کابل اډې ته هم ځي 50 در چوکه پورې سوالی وړي، در ګولۍ پورې هم 50 اخلي، دغه ځینه تر ګولۍ پورې وړي هم. دی ورور ماته بهتره معلوم دی. ګوره د دې چوک زه یو نماینده یم، ماته ټول معلوم دي، دکاندار معلوم دي، رکشاوان معلوم دي، ګاډي والا معلوم دي، هر څه معلوم دي. زه داسې نه وایم چې بې تجربه یم یا زه دې چوک کې ناست یم، زه خپله نماینده یم، د حکومت د طرف نه زه نماینده یم. خو دیو داسې غلط اشتباه کوي. 20,000 رکشې کوم ولایت کې دي، مثال کوم وطن کې دي، ته وښایه ماته هماغه ځای خارج کې دي رکشه لیدلی ووایه. هر ځای کې ته وګوره غیر د پاکستان نه، پاکستان خو تا ته معلوم دی غټ خارات دی. هغې کې اسلام آباد کې داسې نشته هغه کوم ځای چې لوکس دی؟ آفرین، هغه ځایونو کې نشته دی. بیا هم د حکومت چې یو ذهن دی، یو مجبوریت یو درک لري چې دوی پرېښی دی. که نه ټکسي غیر ټکسي ګوره 2000 ظرفیت دوی ته حکومت ورکړی چې ځي او راځي، نو دې نه خو باطن نشته. هر څوک حق لري، دیم حق لري، کراچیوان هم حق لري، دکاندار هم حق لري. نو هغه خو ظلم نشي کولی چې سړک غاړې یو کراچیوان لري کې جب ولا دا نه ظلم دی، زیاتی دی. باید د کراچیوان باندې مو تاسو لاس کش کړو. خبره به په دې باندې رالنډه کړو چې حکومت هم غواړي چې خپل هغه کم عوام چې دي هغوی ته سهولت برابر کړي، او عوام هم غواړي چې هغوی ته حکومت یو سهولت برابر کړي. نو حکومت به په دې کې یو ښېګڼه لیدلي چې رکشې دغه کوم یو 2-3 چوکونه چې ښودلي هغې ته پرې نه دي او هلته رکشې رفت آمد ونه کړي. نو د هغې په ځای نور نقلیه وسایط شته، هېوادوال کولی شي چې د هغې په وسیله خپل هغه کوم هدف ته چې ځي، کوم مسیر چې د هغوی خوښه ده چې په هغې هلته لاړ شي او هغې ته ځان ورسوي، هلته تللی شي. نو هغې ته نور کاسټر هر څه هغه سهولیت ورته برابر دی. او رکشې دي نورو طرفونو ته به دا رکشې هم ګرځي، هم به د هغوی رزق پیدا کېږي او هم به د رکشو والا او هم به پکې عوام نه خرابېږي. نو خبره به په همدې باندې رالنډه کړو او خدای دې وکړي چې زموږ هېواد نور هم ترقي وکړي او خدای مهربانه دا مشکلات دي دا به لږ وخت دي، دا به ټول حل شي انشاءالله. مشکل دا تنسه ډېر کم وخت دي او انشاءالله دا زموږ حکومت ډېر یو تجربه او یو کاریګر خلک دي. هر څه په اصولو هم دا اوس هر څه چې زه ګورم په اصولو روان کړي، خو دا چې خلک تفرقه اچوي هغه الله ته معلوم دی. انشاءالله نن ډېر په کم وختو سره د خپل حکومت زمونږه ودرېږي په خپو، انشاءالله د ټولو به مشکلات حلي، هېڅوک به شکایت نه لري. اوس هم روان دی انشاءالله، اوس هم څوک شکایت نه لري. په یو دا رکشې لږ مشکلات لري، دیو به هم انشاءالله جوړې شي دا رکشې، نوره ټول هر څه مشکل حل دی. نو توکل په خدای، دعا کوو مونږ ته چې زمونږ د حکومت نور هم ترقي وکړي. دغه خارج مملکتو ته وګوره څه رقم دی، خو عام خلک ورسره دي چې عام نه بهتره پوه شي. مثال حکومت نشي جوړېدی، باید ما تاسو لاس یو کړو ورسره، انشاءالله کېږي، هر کار کېږي. خدای مهربان دی، انشاءالله مشکل نشته، هر څه انشاءالله. بس مننه وروره چې مونږ سره مرکه وکړله. اجازه نوم دې واخله لیدونکو ته. وقار د کوم ولایت؟ رودات مدینه. ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ. زده کړې م کړې دي یا نه بیخي؟ همدغه کراچۍ به ستاسې روزمره راځئ ښار ته، دلته د پچۍ فکر کوم دې ته وایي د ننګرهار خلکو په اصطلاح باندې دا راټولوئ. دا چېرته وړئ بیا تاسو؟ دا کارخانې دی، کارخانه کې دلته سړی کې باسو بیا کارخانې دی. کوم ځینې وباسئ؟ دلته سړی له نه باسو دلته موږ نه حلي بیا کاوي د کارخانې له دا تاسو یې د کوم ځای نه راټولوئ؟ موږ یې ښار نه د راستې نه راټولوو. بس کوم کراچۍ والا چې مال پکې راوړي هغوی نه بېرته تاسو راخلئ په پیسو باندې؟ څو روپۍ تاسې اخلئ؟ بنډل په 100 روپۍ راغلو، په 22-23 کې ورکوو. بنډل یا یو دانه؟ 3 دانې ورکوي بنډل حساب.
ها دا به دې کې تاسو ته بیا ورځ کې څو روپۍ پاتې کېږي بس یوې بجې پورې 2 بجو پورې وکړو چې به یو سلاتیا دغسې او بیا هغې نه بعد نه ګرځئ تاسې تفریح کوئ صحیح ده نو ورور چې دی یوې نیمې پورې کار کوي بعد د هغې نه تفریح کوي خپل د جیب خرچه وباسي لکه چې کور کې تاسې باندې د پیسو کم بوج نشته خپل جیب خرچې د خاطره کار کوي بیا زو بس کرکټ ولګوه فوټبال دغسې چې کوم لوبغاړي مینهوال یې ته بس ګربز شو راشد یو لوبغاړی ډېر شي ګربز ګربز یې ډېر خوښېږي ګربز داسې بیټسمین دی پوه شوې بس چې نصیب یې کار وکړي بیا چلي نو په نصیب خو هر بیټسمین لوبه کوي که نه خو دا داسې باوري سړی سر کې لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ تاسې زما نوم احمد ګل دی یو ستن د ننګرهار اوسېدونکی یم ننګرهار کې د کومې ولسوالۍ هستئ تاسو سخرود ولسوالۍ او اوسېږئ هم په سخرود کې نه اوسېږو فلحال ننګرهار ته اوسېږو ښار کې ښار ننګرهار ښار کې څو کسه فامیل هستئ تاسو چې 15 کسه دی ټول د همدغې کاروبار نه کاروبار نه دی نو خو چې شته دی نه دولتي کارونه نشته 2-3 بچیان مو د 12 نه فارغ شوي دي اوسګار دي نور څه وکړي دلته وظیفې خو په 12 باندې فکر کوم نه به یې پانتون به وی بیا به وظیفه اخلي یو پانتون ویله ده دا بس یو 3 میاشتې بعد فارغېږي هغې آخري سمستر دی او دا نور چې ویلي دي 12 خو پکار دی او داسې وظیفه ورته میلاو شي یو حد اقل یو 15,000 روپۍ معاش خو ودلی که نه دلته خو هغه پانتون والا هم دلته کراچۍ چلوي او هغه انجینران خو لا پرېږده دا 12 خو هسې ښاروالۍ کې هم څوک نه اخلي افغانستان کې کوم پونځي کې دی دا ستاسو کوم ځای چې دی ټیپ پونځي کې کوم پانتون کې دا شخصي پانتون وایي شخصي کوم پانتون روخان کې اریانا کوم الفلا نومېږي هغه کې دا چشمه خانجي کې دی بیا به نرسنګ کې به وي نرسنګ دی نو تاسې ولې دکان نه نیسئ چې دلته ودرېږئ ښاروالۍ والا بیا هم ملامتوئ چې مونږ نه پرېږدي دکان هول پیدا کېږي نه مخکې دا غرفې وې د ویلې په سر هغې هم جګې کړې هغې خو مونږ تاویله کوله مثال میاشتې 1000 روپۍ یو غرفې په سر هغې جګ کړه اوس ګډوډي شروع دی کراچۍ والا هم درېږي مونږ هم نو څه وکړو دلته دکان دی یو کرایه دکان 20,000-1,000 روپۍ کرایه دی چا ورسره ځي او هغې غرفو کرایه تاسو نه ورکوله ولې نه مو ورکوه هغه تقریبا 1000 روپۍ یو غرفې په سر مو ورکولو 10,000 روپۍ د جوړولو مونږ اخیستی او څومره وخت بیا تاسو هغه غرفو کې پاتې شوئ تقریبا داسې یو 3 کاله پاتې شو پکې 3 کاله نو اوس چې دی کېدی شي هغه غرفې د ښار دا اوسنی کوم نفوس چې دی چې هغه غرفې په سرکونو باندې کېدی شي لاره تنګه شي د هغې د خاطر یې غرفې لرې کړي دا غرفې داسې ویلې په سر و که نه دومره هغه خو نور د کار زمینه نشته دلته دا صحیح ده دا ټول لاره ده دا موږ منو چې لاره ده خو نور کار زمینه چې برابر شي موږ دلته نه کینو سره کینو نه هلته ضرورت نشته خو هغه نفقې دپاره بس بچو دپاره دا نفقه ګټلو دپاره دلته موږ مجبور یو چې ناست یو مجبوریت د لاسه مجبوریت چې نه موږ دلته څه کوو سرک په سر ناست یو تاسو تعلیم کړی کاکا یا نه تعلیم مهاجرت کې تېر شوی نو دلته تعلیم نه دی کړی بس چېرته مهاجر شوي وئ پاکستان کې مهاجر وو تقریبا 15 کاله ملته تېر کړه بیا راغلی دلته څومره وخت کېږي چې راغلی د پاکستان نه 8 کاله کېږي 10 کاله 10 کاله هلته تاسو په کوم کارونو باندې بوخت وئ هلته ما بکرۍ کار کولو د بکرۍ مطلب کلچپزي او د مټیانو دا شیونه دلته تاسو ته بکرۍ کار برابر نه شو کار برابر شو خو دلته خاص چلیږي نه کارونه دلته روزګار دومره نشته پوه شوې زه خدای مهربانه دی پیدا به شي کار او روزګار به هم پیدا شي مننه چې موږ سره دې مرکه وکړه ژوندی اوسئ درنو لیدونکو دلته د یو سمبوسو والا او پکوړو والا څنګ ته راغلي یاستو نو دې سره به مرکه ولرو نو په لومړي سر کې لیدونکو د خپل ځان ور وپېژنئ نوم مو څه دی او د کوم ولایت هستئ نوم مې اسحاق دی او د ننګرهار ولایت د کومې ولسوالۍ د هسکې مینې ولسوالۍ او څومره وخت کېږي جلال آباد ښار کې تاسو دغه کار کوئ 6 کاله د 6 کاله نو لومړي سر کې کوم بل چا سره هم کار کوئ یا اول سر نه خپل هم ځان ته دا کار برابر که خپل هم کار شروع کړو اول سر کې بل چا سره کار کوم ځای کې د امنیت ملي سره PF نه مخکې نو دا خپل شخصي کاروبار ښه دی یا د بل چا سره کوم کار کول شخصي کار ښه دی څومره ګټې ورځ کې
لږ خان ده ورځ کې 3-4 دی 300 ګټې کامرې ته ګوره خان ده تعلیم دې کړی یا نه نه بیخي ولې ولا بس د کور مشکل راځي خپل کار سرکار مشر راسي تاسو د کور نور ورونه مشران پلار هم نشته اوس په الحال شته ورونه مشران نشته کور مشر پلار هم ته د پلار مشر زوی او پلار هم فکر کوم ضعیف وای کار باندې شي کولی او هغه هم کار کوي نه نه کوي کار بس دا ښه ده همت کوه چې خپل د فامیل دپاره نفقه برابره کړي او هغوی ته یو اسان ژوند برابر کړي نو همدغه همت ته ستاسو زموږ سلام دی نو مننه وروره چې زموږ سره مرکه وکړله خو که په وروستیو کې لیدونکو ته کوم پیغام لرې نو کامره ستاسې مخې ته پیغام پیغام نه لرې یو شعر وایه لیدونکو ته شعر دې هم نه دی زده بس دا مننه وروره چې موږ سره دې مرکه وکړله خدای په امان درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د لغمان اډې په سیمه کې مو تاسو ته وړاندې کړه هیله ده چې دغه خپرونه مو خوښه شوي نو که خپرونه مو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیوګانې مو لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریکې کړئ تر څو نورو ویډیوګانې مو تاسو ته پر وخت در ورسیږي